سراج الدین حقانی د اسلامي امارت خلاف د یوې نوې لوبې په لټه کې دی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سراج الدین حقانی د یوې نوې لوبې لپاره په انسجام بوخت دی. ملا کبیر د خلیل حقانی په جنازه کې ویلي وو چې خلیل حقانی خپلې غوښتنې او سپارښتنې په زړورتیا سره ملا هیبت الله ته وړاندې کړې. نوموړی وایي چې دا زړه چا نشو کولی خو ده وکړ. دا راز د بهرنیو او کورنیو ټولنو د فعالیت د بندېدو په تړاو د ملا هیبت الله او سراج الدین حقانی ترمنځ خبرې جنجالي پای ته ورسېدې. له دې ناستې کابو 2 اونۍ وروسته په ځانمرګي برید کې د سراج الدین حقانی لارښود او ملاتړی خلیل حقانی ووژل شو. د نوموړي له وژل کېدو سره سراج الدین حقانی خپل ټول قمندانان وغوښتل او په یوه ناسته کې یې سپارښتنه وکړه چې له کابله ووځي او پکتیا ته ځانونه ورسوي. دا راز په هیواد او بهر کې هم له پخوانیو سیاستوالو سره د سراج الدین حقانی خبرې شوي دي. په دې ډول کې د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د خپلو جنگي قمندانانو په ملتیا د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې لومړی ځل له کابله ووت او په پکتیا کې یې خلیفه سراج الدین حقانی ته د کاکا د تسلیت ترڅنګ په یو نوي انسجام خبره کړې ده. یوې سرچینې خبریال بلال سروری ته منلي چې سراج الدین حقانی غواړي د خپل پلار د ملګرو او خپلو همسنګرو په ملتیا یو خوځښت پیل کړي چې د نړیوالو له ملاتړه به هم برخمن وي. سراج الدین حقانی په خپله وینا کې د خپل تره د وژنې پړه د اسلامي امارت پر کندهاري مشرانو او په ځانګړې توګه ملا هیبت الله واچوله. د اسلامي امارت مشران په ټولیز ډول داعش خوارج بولي، خو نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې کاکا یې هغه چا وژلی چې د اسلام دعوی کوي، د اسلام په نوم یې وژلی دی. دوی په نانیغه توګه د کاکا پړه پر اسلامي امارت اچولې ده. دا چې دا انسجام به څومره ګټور او څومره دوامدار وي وخت به یې ځواب ووایي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.